د بریکس په نامه دغه کرنسي د ډالرو په مقابل کې راوځي چې د افغانستان بیرغ او سهم هم پکې دی، خو دې ته ګورو چې آیا دا کرنسي یا اسعار به د ډالرو ځای ونیسي او که نه، او د افغانستان سهم به په دې کې څه وي. کومه کرنسي چې تاسو ګورئ د بریکس په نامه ده، دا مخکې هم جوړه شوې وه. دا کلمه دغو هیوادونو منځته راوړه کوم چې په تصویر کې ګورئ. دا هیوادونه عبارت دي برازیل، روسیه، هند، چین او همدارنګه ساوت افریقا. د هیوادونه غواړي چې د بریکس په نامه یوه کرنسي د ډالرو په مقابل کې جوړه کړي چې تقریبا ډیزاین یې شوی دی او غواړي بازارونو ته یې وویشي، او دوی غواړي چې د ډالرو په مقابل کې دغه پیسې وکارولی شي، ځکه چې ډالر نه غواړي دا ملکونه نور په بازارونو کې پاچاهي وکړي. څنګه چې تاسو کتلي په اروپا کې هم همدا ډول یو کرنسي منځته راغلی د یورو په نامه. ټول اروپایي هیوادونه یې پیژني او استعمالوي، خو دا چې دا کرنسي به په دغو هیوادونو کې کامیابه شي او که نه، مخصوصا د افغانستان نوم په دوی زړه کې لیکل شوی او د افغانستان بیرغ هم اچول شوی. آیا دا کرنسي به وکولی شي چې د ډالرو ځای ونیسي؟ ډیره سخته ده، ځکه چې امریکایان هیڅ کله نه غواړي د ډالرو ځای ونیولی شي، خو که چیرته د خلکو عزم او اراده قوي وي نو حتما د ډالرو زوال دا پیسې ګرځېدلی شي. خو ډالر په نن سبا بازارونو کې ځان ته ځای لري او ځان ته خپلواکي لري چې ډالر کلونه کېږي نړیوال بازارونه کنټرولوي، مخصوصا په داسې هیوادونو کې چې ډالر پکې ډیر عام دي او په خارجي تولیداتو یې بسیه نه کوي. کوم د پیسو ډیزاین چې تاسو ګورئ په دې ډول دی، خو یو څه باید ناویلې پاتې نشي چې دا نهایي او وروستی ډیزاین نه دی، بلکې د بریکس هیوادونه غواړي چې دا په یو خاص ډیزاین سره وباسي او دا ډیزاین تقریبا د خلکو په لاس وي، ځکه مخکې له دې دغه ډیزاینونه هم جوړ شوي کوم چې په تصویر کې ګورئ. یعنې تر اوسه پورې 100% دا ډیزاین معلوم نه دی او دا اصلي ډیزاین نه دی او تر اوسه پورې نه دی شوی. ډیره مننه چې تر اخره پورې را سره وئ. په اخر کې د دغې کرنسي یا اسعارو په باره کې موږ ته خپل نظر په کمنټ کې ونیسئ چې آیا بازارونه به ونیسي او که نه.